الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې رسول الله کله د شوط علاقه کې د سر منځو کې اراده دا و چې د احد د ډګر لور شو او د ملګرو تشکیلات برابر کو. عبد الله ابن ابي ابن سلول د دریسو کسان سره وګرځي دوی ویل چې رزديره تیار نه ما ولته نشم کړی. مقصد پکې دا چې رسول الله په ډګر پاتې شو دا به شهید شي په مدینه کې بزما مشری او یزماره چا منل نه و. بنو سلمہ او بنو حارثه هغه نږدې و چې ورسته پاتې شو، خو زمونږ الله ایتونه راولېګل د غوی د تایید او د مضبوطی لپاره هغه برته په خپل وعده باندې خبره او کلک شو. د الله نبی ویل چې دې میدان له ورزو چې نه ډېر په لری لاړ شو نه په نږدې ابو خیثمه بنامه باندې صحابي هغه ورته یا رسول الله زبر ابو زما د مربع ابن قیزی المنافق پر باغ باندې ورغی. د الله نبی ویل چې چرته د الله نبی اسمه په لار باندې مرزه خاور مروشن دی ملګری اراده دا چې دا من قتل کوي وجنه خو رسول الله فرمایي سترګې مړندې دی او زړې مړندې پرې دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل تشکیل برابر کړي د غره د خاله ورغه شاله غر کې مخه لداش کی طرف باندې مجاهدین تشکیل کړه. جبل الرومات په طرف باندې د عبد الله بن ابي صحابي امیر کې او د شمال په جانب باندې زید زبیر صاحب امیر کې او مقداد ابن اسود ورته معاون کې او اعلان دی په مجاهدین ور تشکیل کړ میدان لا ګویا کې د مدینه او د رسول الله پر مابین کې دشمن واقع شو. دشمنانو د کی طرف لا خالد روان کړو، شر طرف لا اکرمو، منځ کې ابو سفیان او روس صفوان ابن امیہ او د وشتل ولا خلی شو عبد الله ابن ربيعه په نامه. د الله نبی به د تور راوي سوي ویل چې دا به سوق په خپل حق باندې واري. زبیر صاحب یو شو یا رسول الله ور نه کړه به ویل چې دا تور به سوق په خپل حق باندې واري. علي صاحب ویل یا رسول الله به ور نه کړه به ویل چې دا تور به سوق په خپل حق باندې واري. عمر بن الخطاب ویل یا رسول الله زبې والم به ور نه کړه. سلورم کرت ابو دجانه په نامه باندې صحابي هغه وچ شوی ویل یا رسول الله زبې والم. د کافرانو د یو خاندان نه تقریبا لس کسان رالل. دغه حمزه شه میدان له وروته، زبیر سے برغه، سعد سے برغه، طلحه بن عبید الله سے برغه، علی سے برغه، عاصم بن ثابت ورغه او د قشانه قسمان په نامه باندې وبل سره ورغه او غو شکل لس کسان مردار شونو. اخرنه یو لسم کس دغه غلام وروته ثواب په نامه حمزه رضی الله عنه چې ورغه د دوړه لاسونه ورته اول ایسه جنډه وغورځوله. دا خو تیر درس ابو دجانه باره کې دا راځي چې کله دا میدان لراتلو د رسول الله د تورې راخصي و د خپل سر نه یو سره ټوټه وتړله. دغه اشاره ودیله ابو دجانه چې کله د سره ټوټه وتړي یې چې ځان وژنې نه یې دشمن وژنې نه تر څو بل اصله په ځمکه کې نه دي. ډېره خطرناکه خبره هم و، دشمن باندې سخروب لرو. زبیر رضی الله عنه چې دا رسول الله د ترور زوی دی هغه ویلې ما ګوره اول به کړي و چې رسول الله دا تور ز اخلم زید ترور زوی موظف مهاجرین کې مو مال را نکړه. ابو دجانه له ور کړه دا و چې سره چې ابو دجانه د تور استعمالي او دغه حق پوره کړي به ما دا تعقیبولو. میدان د جنگ کې جګړم کوم لیکن د ابو دجانم سارم وېده د تور راوي استا او دا ټوټه د سر نه وترلو میدان کې راکته شو. نظمنګ دا کوم مجاهدین چې زخمین و یو کافر بری کافرانو کې بری زخمین راولګېدو یو ملګری به لاله او وجل به زګه دشمن دې چې په ارزه کې په مسلمان باندې برید وسبر شي گزار ور کوي. وی ابو دجانه دا تعقیبول او ما ابو دجانه کاته وی شکل سره یو بل سره مخامخ شول. نو دې کافر یو گزارو کې ابو دجانه باندې خدا په اصغر ولګېدو هغه برته په طریقه باندې ځان ته اخلاص کې گزار ور کې غي والو مړ کې مردار وی به ابو دجانه تعقیبو چې د سره د تور وا چې د سړي پر سر باندې کې خدا برته خوش کړه. وی ما غړي کې ویل چې الله ورسوله عالم الله رسول خپوي. دا خو میدان د جنگ لراغله ډېر خطرناک شړې او دغه گزارونه به مجاهدینو باندې وکړو. د ابو دجانه ورته پر سر باندې تور کې خدا به ته وشته کړه دا وجه سره وی چې کله نږدې نظر علم هغه زنانه و زنانه ابو دجانه د محمد رسول الله تور راخسته و او خو کې ونه غړل چې رسول الله په تور دي زنانه وښنم. ځکه غیرتی سره او غیرتی سره تور او غیرتی تور مو
کزه وزما گزار به کزه باندې کېږي نه درته غیرت ولې د ایمان و د دین اورسه په کدا وشو چې حمزه رضی الله عنه میدان لراغه سید الشهدا د حمزه رضی الله مبارک علماء دلی کې ودا چې کله په میدان باندې را خلاص شو نو دومره شړقار جوړ شو لکه یو تیز باد چې په دې وچو پانو باندې راشي په دې څنګه باندې ځکه یو قوي فعلوانو د محمد رسول الله کاکاو رضی رورو او دا خبرم کړو رسول الله صلی الله علیه الله نبی تر څو پورې چې په میدان د جنگ کې د دې خلکو سره ځلان دی وته نو مزه ډوړم نه خورم دورې زموږ په چې د اقا مکینه دلته راځو موږ سره په کور کې جنگ نه کوو وېدوال شروع کړو واشر الله په خپل دا واقع ذکر کړي وی جبیر ابن مطعم مال ویری و چې دی رسول الله دا تر او وجنا زکه زما تر په بدر کې وجلې نو زبته آزاد کړ وزما سره خپل غو ذکر کافر انسان صرف په مادیات باندې نظری چې مال فقط پیسې راکو د خپل جب کې برابر کم مسلمان دی که مجاهد دی که قتل شو که دشمن باندې ونی ولې شي هیڅ خبره به نشته وما حمزه تعقیبو په کدا وشو چې حمزه رضی الله عنه کافر سره لاندې وته شبع ابن عبد العزى ویجلان دی وته आवाज به وږي چې اې پلانې زویا تعال را میدان نشه مخره مراشه خو چې یو بل سره مخامخ شو حمزه خو اسد الله گزارې ورکه وې څنګه سروالو هغه شروالو لری کې یو طرف کافرانو وجنه او بل طرف کافرانو وجنه ما دا تعقیبولو نه کله به ونه مخله ورکوله او کله تیګه چې صرف فقط د خپل ځان د آزادوالي لپاره په دې حمزه باندې گزار وکم ویو ګډ به مخله ورګي چې کله د شنجديره غزا د جنگ په حالات کې نو زما سره نيزه او موږ حبش خلک په دې نيزو کې سخت کړو چې کله به کم سړي باندې په کم ځای گزار تا مقصي وشتو وی حمزه رضی الله باندې چې گزار وکړي نو د خاص اندام نه پاسو او د دینامه لاندې دقه ځای کې می وشتو وی چې کله مدلته ویو شو دا کلمې مرته شریک کړه نه ځتي پوره وتا را پریوت حمزه چې را پریوت وی چې ما په طرف باندې بیم کش کو خو چون کې نيزه به ډېره قوي وراله کوشش ونه شو کوي وی ما ویل جزاء ورلم دا می وجلو او نور قلار کې نسم د جنگ په صحنه باندې زما مقصد دا و چې دا سړی قتل کوم او خپل ازادي حاصله کوم نور غم نکو دا شهید شو طریقه شهادت علما دا ذکر کوي په دې کیفیت باندې دا شهید شو چې د حمزه رضی الله عنه دشمنانو سترګې میوستي او بیت وګونه کټ کړه دا غنه ورسره به پوزه کټ کړه دا شونډې ته کټ کړه او خاصه دا موزړیم ته راويست هندي په خلم لگاولې و د دې قهر او غصې د وجنه حدیث کې رسول الله چې کله د شهیدان کته یو ځای یو پر دی بل ځای بل پر دی نو حمزه رضی الله عنه ته په طبيعت او دماغ هم نه راتلو چې دا بشر د شهید شوی وی چې کله رسول الله د خپل راغه ویل چې زما ترم شهید شوی او به بدی کیفیت باندې لګره قرباني او سروي شي پروتي قوي مجاهدو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې مجلس الله قران دی لاړو طبعا انسان دې ډېر سخت درد ورسېدو کیناستو سفیر رضی الله عنه رسول الله ترور واغې د صدر روانې کړې وي چې زه به دې کې د حمزه را پټ کم ملګرو لویل چې د قزنانه د خو لرانش هغه ویل یا رسول الله ما دا معلومات شوی چې رور می شي شوی د صدرونو مې راوړ چې به پټې کم نو چې کله ور صدرونو را واخصه د حمزه په خوا کې مصعب ابن عمر هم شهیدو یو صدر وړي کې یو غټ د الله نبی دې ملګرو لویل چې قران دازي به کې وکړي چې دا صدر د کم رشي ګو دا د کم قران دازي چې وکړه غټ صدر د مصعب شه ورسېدو او وړي کې صدر شه دی ودا د حمزه رضی الله عنه ورسېدو او نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دې جلراغ نو ارچ خپل شهیدان وړي او ویل اما حمزه و ارچ حمزه دې هیڅ کوم نشي شورمانه جاړه وکي بیرته خپل شهیدان ما خپل راواله رسول الله ملګری ویل شهید الله رسول الله کومه چرته سر پټونو د کی پاتې کیږي او کدا کی پټونو سر پاتې کیږي وغط بها راسه دا سر ورته پټ کې حمزه له وجل ولا رجليه او بری خو باندې ورته الاسخر سرګړې واشوي عبدالرحمن ابن عوف فرمایي یو درسخه باندې ودو کې نه څوک لروسا ډېر قسم خوراکونه په دې باندې کې قدرت شي نو ایسه په جاړاش چې ته پوښتنه عبدالرحمن ولی جاړي وی قسم په الله چې د وخت په موږ باندې راغلی او حمزه او مصعب ابن عمر او د شهیدان پراته اوس موږ سره شهید صدرونه و چې به دفن کو او نو موږ الله څومره پر اخی په موږ باندې راوښه د هر قسمت عمل موږ پر مخ کې خو درې شي وی وی ډیر انتیجه ته وژل حتی تر نتیجه دا شو ترګاری مونږ خوړه او د الله د نبی رسولونه تقریبا 2 کړه د سرونه مخ کې لاړې ورته وی ویل زه په ورځ قیامت سره پر سفارش کوم جنازه ځانم په وکړو د نور ملګرو سره شریک یو خو د بیم په جنازه وکړو کله چې رسول الله وفات کیږي بیم د حمزه خوړه راځي او دغه خدای په معنی اخلي د شهیدانو نه
نو دا سره ور باندې پټ کې پرې خپور در سرګړې واښوي او به دفن کوي. واشتر رضی الله په خپل دا قصه ذکر کوي چې کله فتح د مکه وشو رسول الله راغی سره د لزر مجاهدینو وی موږ له خلکو ویلي چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم راغلی د تسلیمي ورکړي. ویرالو خلکو ورته ویل چې دا وحشي دی او دا فلان دی. وی مال ویل چې تاسو ماته وشه د ما وشي او وی ته خلک قصه وکا وی دا قصه مې جوړه کړه شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شوی. وی ماته ویل چې ستا ایمان او اسلام دا قبول لې ځکه څنګه الله ټول ګناهونه په اسلام باندې بخي خلکو لا خو یاد ساته چې ګوره څو وخت پورې ژوندې اسمار سترګو سره سترګې مخامخ نه کې اسنه چې مال حمزه آیات شي او زه په ځان باندې پوه نشم انتقام درنوالم قتل بری کوم لوی جرم کې ومنګم واقع شي ثقيف الاخره به الله اړو. واشتر الله فرمایي چې ما په اسلام کې ډېر لوی سړی شهید کړی دی حمزه اوس په کار چې بری کفر کې یو قوي سړی وښنما پیخه ودا وشولا چې ابو بکر رضی الله عنه کله خلیفہ شنو خلکو انکارو کې د زکات نه دیو شو د بل شي لا وې دې مسلمه الکذاب خو له ورله مې په پیشکو زمانه می وولو په مقه باندې او په مقه نظام باندې چې کوم باندې ما حمزه وجلو او ومه ویل جزاء د غیبت لمه په دې باندې پورا کړه. رومانو سره په غزاګانو کې مدبر خاصه مسلمه الکذاب د دې شو ناکار انسانو چې د نبوت داوی هم کړي و د رسول الله په وخت کې دا پیدا شو د اشارات کول حدیث کې راځي چې انصار یو کوي په هغه کې څه وب کم شوي د الله نبی لاړ به ورواچولې به هغه وب زیات کړو چې خوږی شو لکه عسل. مسلمه الکذاب له شوی ویل چې لکه څنګه کوئی کې وب کم دي هغه خدا معجزه کار کړ تیم کار وې دې چې به لاړ ورو ورځولې دا وب چې مردار شو لکه خري می تیزي الله زې لکه رسوا کولی وې دې به شو وجلو نو چې دې وجلو دا هغه سره برابر والے وشو. حمزه رضی الله عنه شهادت ورکړي واشتر رضی الله عنه توفیق د ایمان ورکړي د به ورسره ایمان راوړو. دریمه مسله به دا وشو چې حنزله رضی الله عنه ابو عبد الله حنزله ابن الراحب ابو عامر الراحبه دوی واده کړو دا غنه بچی شو عبد الله د دې مخکې واقعه دا خبره معلومه شو چې ګوره دین د اسلام له قرباني ورکړي محمد رسول الله خپل تر ورکړي. دویم د اسلام دین د څو ناشنا دین دی د صمد ذات دین دی چې هغه چاله ضرورت نه لري ته به د شنو چې لکه ځکه چیرته هم دا درس بکیږي او که زنه دا درس نه کیږي ځکه به دې چې کومه دا څنګه به تو دی او که زنه دا څنګه به نه تو دیږي ځکه هم د اسلام دا بیرغ بوچته او که زنه دا بکار خراب بنا داس موږ د الله دین د الله حفاظت کوي په هر وخت کې هر سړی ورته الله پیدا کوي چې په کومه طریقې پیدا کی. وې دوه واده کړو حنزله رضی الله عنه چا یوازونه ګډ شو چې رسول الله د احد په ډګر کې یو دمه ودانګل غسل مونږ کې هم بيسري خپل بیبي سره کړي و تور او ډال وغیرہ دا ځان سره واخه سولاړو وکړه چې میدان د جنگ لورغه بالکل د جنگ د صحنه لورغه د منزله د ابو سفیان پر سر باندې تور د شروع چته کړه چې دې پر اخلاص کوم لیکن شدت ابن اسود په نامه باندې کافر وي چې هغه حنزله رضی الله عنه د شاته خانه اول شهید کی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه اهل له پختنه کړي و چې دا څه صورت حال وی ویل په دې شو کیفیت باندې چې ما سره هم بستری وکړو څنګه چې جنگ وازونه خواره شو په مدینه کې تور او ډال راواخه او ساسو خو له درغه دا شي شعر قسم په الله ملائکه ورته غسل ورکو. معلومه ده شولا چې انسان په خواهشات او شهوات پرې دیو د محمد رسول الله په دین باندې غیرت کوي. څلورمه مسله به ګدار اله پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عبد الله یو صحابي هغه په قیادت کې تقریبا په جبل الرمات کې 50 مجاهدین کې نولي وو او څو ورته ویلي وې کچر ته موږ دشمن باندې ورلو یا دغه دشمن په موږ باندې راغی یا د دشمن اسونه موږ د فلانه په مالولو یا موږ دومره زره زره شو چې مرغان رااله موږ ټوک ټوک کول او ځان سره وړو خو ګرتا سو بر دې غرنه راکته کېږي نه هغه بالکل صحیح ده. رسول الله ورته ویلو چې بدیجه باندې د خالد بن ولید قواوی راځي او هغه مسلح اسونه والدي لکه ټنګونه هغه د وخت دا به تاسو دې جنا واپس کوي. عبد الله بن اشعث صحابي او تکړه تکړه مجاهدین وسره کې نولي وو چې کله به خالد رضی الله عنه په دې باندې حمله وکړ نو د ور باندې جواب ورکړي چې ورسته به کړه به ور باندې حمله وکړ نو به جواب ورکړي به ورسته کړ چې دریم کړه حمله ور باندې وکړه به ورسته کړه. خالد ما ته وکړه په دې وخت کې لا ایمان راوړ نه دی. اعلان د میدان نقشه دا ده حدیث کې راځي د رسول الله ملګرو دا ویل دی دې زنانو منډه مونږ کاته چې د پیسېونه وغیرہ په دې غرور باندې کار خپل باندې کار کېده چې په دې غر خطي دشمنان دې به مردار شول. د جنگ جلب او واکي چې د رسول الله د مجاهدینو سره دي اگر که کم ولې نه دي په هر طرف باندې د تعرض شروع کړي په هر نقطه د میدان د جنگ کې جنگ جوړ دي. نو دې پاس کسانو د ملګرو لوي ویلي
چې ګور لاندې زمون مجاهدین غالب شي یو دشمن لاندې کړي دی واغې سملولې دي موږ نور ورزو موږ سره پر تنازل خو په دې مناسبت باندې موږ ناسو چې موږ دفاع وکړو مجاهدین کامیاب شو دشمن شکست وخوړو او ورسره غنیمتونه راجمع کړي سره دین چې رسول الله ورته ویلو چې ګور اساسو بل غنیمتونو کې برخه شتا خو هغه په دې حدیث باندې نظر ورغی چې من قتل قتیلا فله صلبه چې څوک وجرو داغه سامان داغش امیر ورته وی عبد الله صاحب ویلګه مور کته کېږي وجه دا چې محمد رسول الله موږ ویل چې مرزه نو ولي ورسي د ملګرو اجتهادي فیصله وکړه نه موږ ورسو د دې صحابه د نظر په خپل ځبانه درسته وجه دا چې میدان موږ په لاس باندې راغ نور څه کوچ کینو زو نزو په دې کې څلوي کسان راکتش لس کسان دي قومندان سره پاتې شو د پاس مورچه کې خالد بن ولید سترګولان داخله څارل چې وای کاته چې دا څلوي کسان راکته شوی دي بس ملګرو له اصله راواله پاسور باندې رسول شو په دې ځمانه عمله وکړه تاسو یو نو هغه سره قوي مصالح ملګری مو او اسنه مو سره و چې څنګه دې سره راغی نو بس پاول ترک سره د لس کسان شهیدان شو لس کسان او بیر محمد رسول الله ملګری شهیدان دل دا ظاهر دی لوی ظاهر اعلی نو چې کله دا میدان لراکته شو د رسول الله ملګری منځ کې و کافرن په هغه بغل باندې و نو په دې وخت یو زنانه و عمره بنت علقمه الحارثيه هغه زر زر د جنگ د جنډر واقع سونی غو در ولا خالد ابن ولید ملګرو आवाज وکړ چې پیراتاو شي هغه کوم دشمن دغه دی خو هم دوی په وراله په دې منځ کې د سراګیر شو لکه د دوا د ژرندې پلونه د رسول الله ملګری په دې کې راګیر شو ډېر سخت جنگ جوړ شو دغه جنگ جوړ شو خطرناک چې مجاهدین د حالت سره مخامخ شو چې د وته یو ادراک نور نه کېدو هغه خانم دشمن او د دې خانم دشمنه د ژرند د پلونو په دې منځ کې د رسول الله مجاهدین راګیر شو پنځمه په کداو چې صحابه کې څلور ډلې جوړ شوې بعضو ډله شو هغه د غره منډه کړه غره لاړل وی ویل چې نور خو رسول دا وازم ابلیس ګډ کې چې الا ان محمدن قد قتل محمد شهید شو عليه السلام صحابه ویل چې دا خو الله چې کړي څنګه دی ما بین نشي شوی دی یا نه دی موږ به کوم کمې ځای ته شوی نو بس د غره منډه ده غره پر ورکته وکی دلیل له بده باندې چې کله په میدان د جنگ کې ودرېدل پکار دي خو کله دشمن سره د تکتیک پکار دي شي ورسته شي ورته سورہ انفال کې الله دا ترتیب ذکر کړی دی دویم قسم مجاهدین چې جوړ شو انصار مهاجران وی ویل چې رسول الله شهید شو او زه چې مدینه په طرف باندې راکوتو د احد د مدینه باندې کې تقریبا 3 میله مسافه وا دریم قسم مجاهدین چې هغه چې نور اصلي په دې اسمه باندې کېږي دا څومره حالات راغی ولی سلورم قسم مجاهدین چې شولا هغه ویل چې په هر قیمت باندې چې رسول الله په کوم دین باندې قرباني ورکړي د موږ ځان په قرباني کوو پاره کې ابو بکر شیبو هغه کې عمر بن الخطاب مصعب بن عمر ابو عبیده بن جراح ابو دجانه رضی الله عنه او سناد بن مالک ابو سعید خدری پلارو ام عماره او زنانه وا داموا دوی ویل چې ارکم ته بس موږ ځان کله کو ورزو بدلتا شپږمه مسله دا و چې ابلیس आवाज وکي ویل کده شاده خوانه راو ګرځي نو دی مجاهدینو په مابین کې دا आवाज ابلیس خور کې نو مجاهدینو دا ګمان کوي چې دشمن شاله راغی یو دم دیو بل بشرا وګرځیدا دی خو مجاهدین او دی خو په خپل کې بل سره لاندې وات دا معلومات هغه چې لګي چې کله سره په میدان د جنگ ډېر سخت گیر شي تمره سختي حالت د رسول الله په ملګرو باندې راغی چې نور طرف غلط شو حذیفه رضی الله عنه فرمایي وزما پلار هغه خو هغه وزما د ملګرو لمه ډېر आवाजونه کو چې ابي پلار مې ایسه شهید کی مجاهدین دغه هغه شهید چې دا شهید شونه به رسول الله دغه دیت او دا مسله برابرونه وي د الله درزار پر باندې ملګری معاف کړی دي حدیث کې راځي وړي خیر دې پلار نه ورکه وجه دا وا چې یو هغه شهید شو او بل در په مقابل کې ثواب نه خصه و مسله په کې دا وشو انس بن نضر صحابي راغی دا بدل الله نو د شي دعای کړو وی الله که چرته بل غزا محمد رسول الله په قیادت کې راځي ته به ما وګوري چې زه به څه کوم د الله نبی فرمایي دا چې نشه صحابي دی او د نشه صحابي وکړه به چرته قسم وکړي جسمه په الله باندې قسم سبب باران کې به بکیدو کوو ویل جسمه په الله باندې قسم سبب مصیبت نه راځي به نه راتلو کوي چې راځي به راتلو ولی والله د محمد رسول الله ټول ملګری اولیاء الله دي د رسول الله ملګری چې څومره ملګری د ابوبکر نه ولی تر وحشی رضی الله عنه پورې د اهل سنت والجماعت د عقیده راځي د ټولونه الله راځي د ټول جنتین او د ټول موږ د دین مشران دي د دوی سره مینه محبت د ایمان دی د دوی سره بغض او رانه د بیمانی ده امام مالک سے فرمایي چې کله په سړی باندې شپه تیر شي او سار راغی او د محمد رسول الله د یو ملګری
سره د زړه کې د زری په اندازه باندې ورانه ولرله دا سړی کافر دی او مال په کې ورته برخه نشته د دومره اوچت خلک انس بن نضر سعد سے ویل یا سعد قسم په الله چې د احد غرنه مال د جنت وی راشي دلیل په دې باندې چې کله مجاهدینو لا الله رب العزت د جنت هوا او بوی راولي اگر کله چلوي کله اور وایي چې هغه دا بیا کله په اندازه باندې وړاندې شي خو به رضی الله الله د جنت انګور راولي دا د کرامت نو سات سے فرمایي چې ما دا تعقیبولو وی اسمانه کینو سو دشمنانو د منځ اورغه ډیر انتهایی سخت جنگ وکړي دومره کافرانه مردار کړ چې د حد نه سیوا وی اخر کې دام شهید شو تر دې پورې چې اته مرمۍ اته غشه ولګیدو هیڅ چم پیژندل نه دا مخه بالکل ګډ وډ وی خو را لواغې د کونو پیژندل وی ویل چې دا خو ما روړ دی په دې کیفیت باندې په دین د اسلام نظام قرباني کی وی ویل چې دا ما روړ دی او د دې جن ما دا او پیژندو رسول الله به د مبارک ډېری اوچت قیمت خبره وکړي چې دا رقم قیمتي سره دی او دا اتمه په خداو شو ثابت ابن دحدح په نامه باندې صحابي یو مهاجر به ورته دوی تاسو پوه چې رسول الله چې شو هغه شهید شو وی اے خلکو چې هغه شهید شو خو تاسو په دغه دین باندې ځان قرباني کی چې په کوم باندې محمد رسول الله ځان قرباني کی کله الله نبی شهید شو خو موږ الله خوشوندې دي او زموږ بندګي ټول د رب العالمین لپاره ده هغه په دې دین باندې ځان قرباني کی تاسو ولې ځان قرباني کوي ملګرو لوي چې راځي شو ورزو کسان ځان سره واخصه د خالد بن ولید خو له مخه وراله وی شکل د مخه دا ورغه نو خالد بن ولید ور باندې دومره قوي تعرض وکړي چې ایسه دا کسان ټول شهیدان کړه دا ملګری دلته شهیدان شو نه په کدا وشو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه د جماعت په کوس طرف کې خپل ملګری تعقیبي وګوري دوه کارونه نبی کریم علیه الصلاه والسلام له مخه لپاره یو دا چې دام د غرب په طرف باندې حرکت وکي او یا د مدینه په طرف باندې او نور زی دویم دا معنی چې دا کوم ملګری دا کوم معاشره د نن د ملګری شوی دی دا معاشره ماته کې چې په هر رنگ باندې د ملګری راخلاص لیکن محمد رسول الله غیرتی د شهامت نه ډک انسان هغه ویل ملګرو لا چې زه خو د مدینه په طرف باندې روانېږم نو د غرب په طرف زه دا معاشره ماته زما ملګری دنه نه کیږي چې په هر قیمت باندې کوم وجه لیکيږي شهیدان کې ګذار اخلاصو یو دمه आवाज وکي وی ویلې الی یا عباد الله اذا الله بندگانو زما خو لرا شي زکه دا आवाज شکل وشو دشمنانو دا کته چې محمد صلی الله علیه وسلم په کوم نقطه په کوم جانب کې دي صحابه ولهم دا معلومات شوی نو چې رسول الله اوس په کوم طرف کې دي د میدان پر مشرقي علاقه کې دي پر مغربي علاقه کې دي شمالي علاقه کې دي جنوبي کې دي ورکو هغه دومره صح حالات راغی نو دا خبره چې کله وکړه چې الی یا عباد الله دې کې رسول الله بادرې لګورا چې چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې आवाज کې خو خامخا دښمنی معلومه چې په دې ځکه یا په دې ځکه وجه دا خبره کو صحابه ورته رااله خاله چې په دې ځای کې رااله نو کافرانو خپل مابین کې وشاله کته ځای کې سړی د ځان په ورسوي او په بنا باندې سړی واغه ورته راغی هغه سره خپل کسانو پر رسول الله باندې شکلې عملیه شروع کړو تعرض ور باندې کو د الله نبی ویل چې دا خلک بس موږ څوک وګرځي دا سړی په جنت کې وبل وایي چې دا چې دا بس ما سره په جنت کې د محمد رسول الله سره په دې صحنه کې صرف او صرف نه کسان پاتې دي انصار ویل چې یا رسول الله موږ دایو انصاری چې کله مخه لورغه دا شهید بل انصاری ویل یا رسول الله به زو ورسم هغه چې کله میدان لورغه هغه شهید شو دریم انصاری ویل یا رسول الله زو ورسم دا چې کله مخه لورغه دام شهید شو څلورم انصاری ویل یا رسول الله زو ورسم دا چې کله مخه لورغه دام شهید شو پنځم انصاری ویل یا رسول الله زو ورسم هغه چې کله مخه لورغه هغه شهید شو شپږم انصاری ویل یا رسول الله زو ورسم چې کله دا میدان لورغه دام شهید شو ووم کس پدې کې راغی عمر ابن سکن وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې ورغه زخمی کې دومره شدید زخمی شو ملګرو سره راوړو د محمد رسول الله خواله راوړو چې کله راوړو نو داغه اثر د رسول الله په خو باندې و سلګي واله هغه شهید شو نبی کریم علیه السلام د مهاجر له ویلي وې دي ملګرو بالکل موږ سره انصاف ونه کی دا کوم چې شهیدان شو یو ورغه شهید شو بل 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 ملګری شهید شو بل شهید شو لکه باید موږ وخت را کړو چې موږ سره په دنیا کې پاتې شي وي ان رسول الله خپل ملګرو په دردمن شو لکه باز انسانان دا خبره کوي چې دا پلانې شړې د موږ سره څنګه ملګرتوب جوړ شو بس هغه دنیا نه بلاړو اې موږ سره نه بری څنګه کې پاتې شو موږ سره په جبهه کې تمره وخت واړو د الله نبی دې ملګرو لوي دې ملګرو موږ سره انصافونه کوي زر زر لاړ الله خواله او موږ واجب لري میدان پرې خو دو دوه کسان سره پاتې شو یو طلحه ابن عبید الله او بل سعد ابن ابي وقاص چې دا محمد رسول الله د ګارد مشران و خصوصي ګارد چې راغو نو د سخته غزا شروع کړه طلحه ابن عبید الله
د چې سر جنگ شروع کې تر دې پورې حدیث کې راځي چې نه حدیث مرمۍ دا ولګېدو یو گزار چې ور باندې راغی دا مسواکی کو ته دا بلې تی واله وېدې چې واله نو دوی ویل چې حس ویش ویلې د الله نبی ورته ویلې لکه موږ تاسو شي ویش ویلو قلت بسم الله کتا چې بسم الله ویلې ولا رفعت کل ملائکه ملائکه به تو چت کړي وي دا تاسو حس ویلې رسول الله دغه وشت انسان چې په میدان ته چې ملګرو تربيت کوي طلحه ابن عبد الله اقا انسان دی چې د خپل اسم کونی ابو محمد او دا مشران صحابه کرامو د سابقین ال اسلام په پنځه هغه کسانو کې دي چې د ابوبکر شه پلاس باندې ایمان راوړی دی پښپک هغه کسانو کې دي چې د عمر ابن الخطاب په شورا کې و 10 مبشرون رسول الله بداوی ویل کده زمکه په مخ باندې تاسو وګورئ چې یو شهید ګرځي او جنتی ګرځي هغه طلحه ابن عبد الله دی د زمکه په مخ باندې دا ګرځي عائشہ به فرمایي وې چې کله ابوبکر رضی الله عنه د احد مسله ذکر کوله وی ویل د احد ټول ورځ طلحه ابن عبد الله و دغه بل څه برخه نه راکړي دومره وشته کار وای دا وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته نمونه کې طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض چې کله دا وفات کیږي 300 په کلو په عمر باندې تقریبا 10 لک درهم او 2 لک دینار ته پاتې شي دومره وشت مال الله رسول حسو ویلې د الله نبی ورته ویل قلت بسم الله لرفعت کل ملائکه کته چرته بسم الله ویلې ملائکه به تو چت کړي وي دلیل په دې باندې چې په دې لسینو کې د انسان توجود الله په طرف باندې ورځي دا زړه ځان لپاره خپل پکار دی او کو په دې لسینو کې د سړي زړه د الله په طرف باندې ورځي ګوردا ځان لپاره ختم کړي دا به لری کوي یو شکل انسان ود کېږي سلف سره یې مجرش په ود کې د ژړل به چې وز الله نه موجود دی راځي چا سره مینه نو بس دغه شی د دماغ ورش او دویم چې کله سړی د خوبره اوچت شي دریم چې کله سړی په منځ باندې ودرېږي او څلورم چې کله سړی د مصیبت په وخت کې د الله په طرف توجه لکه دلته پنځم چې کله یو سړی واځي شي شپږم چې کله د عالم تقریر له سړی ناشتي ووم چې کله قران وایي او شهد رضی الله فرمایي وي اتم دا معنا چې کله سره محمد رسول الله وعد الناس نو ما به دا ګمان کو کوم شم ډایرک جنتیم نه هم هغه چې کله قران وایم زه د شم چې ډایرک جنتیم او لسم چې کله جنازه کې روانو ما دي کې به انسان ځان دي چې د الله په طرف باندې ور روان شي عبد الله بن مسعود یو سړی و چې په جنازه کې خاندل و قسم په الله تر مرګ به تاسو سره خبره ونه کوم حسن بصری سړی و په جنازه کې خوراک کوي دي انسان زړه مړ دی مرګ مخه ده هو یشته دا اوسې مشته لري لسم په کدا وشو چې په دې وخت کې سعد ابن ابي وقاص راغی دا نشنا صحابي دی اسم کونیت ده ابو اسحاق اولنې د محمد رسول الله څوکیدار پیردار اولنې هغه انسان چې په اسلام کې غشې وشته اولنې هغه انسان چې هغه اسلام شاسوارو اوچت انسانانو کې دا د محمد رسول الله سره زیاته مینه و حدیث کې راځي مستجاب الدعوات اوچت دعاګانې قبل دلې دوی واوې کلو په عمر باندې وفات شوی دی تقریبا 215 حدیث ته نقل دي د مدینه منورې نه د عقیق علاقه اغه ځکه و ملي وړاندې دی بلډینګ او تعمیر په هغه ځای به دا وفات شوی دی رسول الله چې کله دا چې رسول الله خو راغی ملګری شهیدان شو غشي وشتل کړي تکړه جانب مقابل هغه مسلمانانو زنانه وشتله چې وی وشتله وې خاندل د الله نبی سعد نو دغه سړی وجه سعد دومره تکړه سړی چې کم ځای به ورته پناخه کې اقصې وشتو ورته وی ویل شي یا سعد ارمي فداك ابي وامي زما مور پلار ته قربان ولې د خپل ګردنې ورته رسول الله اخلاص کړه نور ملګری چې غشي راوړي چې په کوم ځمانه هغه کزه وشته په مکه ځمانه دا کافر وشته به رسول الله وخاندل وې دای په دې ځمانه ذکر وشته چې د زنانه په دې ځای وشته وا او خنده مې ذکر وکړه چې تر مسلمان په شهادت باندې په وجلو باندې خندا کړي د خندا بدنامه مت پرې نه خودا او به ورته چې ارمي اسعد فدا کبي و امي ساده وسما مور پلسنه قربان وشتل کوا علي سے فرمایي چې والله قسم په الله چې محمد رسول الله ان شاء الله مور بلار جمع کړي د واجب سعد ابن ابي وقاص چې هغه را جمع کړه بل چا سره پروز باندې ان شاء الله کې چرته ژوند دیو نبی به دا خبره کوي چې محمد رسول الله باندې څه کارونه وشو غاکونه مبارک شهیدان شو عبد الله ابن قبيعه بن باندې شریف گزار وکړو پر مخ باندې ورته ویني رحمت کړي او سعد سے فرمایي چې دوه کسان د محمد رسول الله باندې خوا ولاړو سپینو جامو والا یو جبريل او بل میکائیل ما به ونه لیدل الله رب العزت پیدا ورته راولې غل ان شاء الله کښون باقي به روان چا شمه پروز باندې بیان کو رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو لپاره نصیب کړي د دنیا په هر کونج کې چې د اسلام غاجن الله دې کامیاب کړي او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم